بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو محترمو شاګردانو او لیدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ګرانو زده کوونکو او شاګردانو خدای کې تاسو ټول روغ جوړ اوسئ. دا یو ځل بیا زه بشیر احمد ستانکزی د دولسم صنف فزیک دریم درس چې زموږ درس موضوع فریکونسی ده او د اهتزازات او مشخصات دي مشخصې دي هغه تاسو ته در وړاندې کوم. لکه څنګه چې مخکنی درس کې مونږ تاسو ته یادونه د اهتزازات مکمل اهتزاز او ساده رقاصه او فنري رقاصه هم تاسو ته یادونه وکړه او په هغې کې مې یو څه بحث او تعریفونه وکړل. نو خدای کې چې لږه تعریفات او لږه بحث هم چې وکړه لږه نه تاسو یو څه زده کړي وي. نو نن راځو د مشخصات د اهتزازات څه شی کوو تاسو ته در معرفي کوو او څه چې معرفي کوو. ګرانو شاګردانو موږ تاسو مخکې درس کې د فنري رقاصه او د ساده رقاصې په اړه معلومات ورکړ چې د تار ګلوله همداسې پایه د دغه سیستم ته چې موږ تاسو هغه ګلوله په اهتزاز راوسته هغه سیستم ته موږ تاسو ساده رقاصه یا بسیط رقاصه په نامه سره یادوو او د فنر همداسې وزنه یا یو جسم او دغه پایه باندې چې فنر زوړندو د دغه سیستم ته موږ تاسو فنري رقاصه په نامه سره چې وکړو یادونه کړې وو او یاد کړی مو او بل مکمل اهتزاز هم تعریف کړي چې مکمل اهتزاز د جسم یو تک او بیرته راتګ ته مکمل اهتزاز ویلو. نو نن راځو د اهتزازاتو یا د ارتعاشاتو هغه مشخصات ته چې هغه مشخصه یو فریکونسی ده او بل پیریود ده چې د پیریود ده او بل امپلیتود ده. نو خدای چې دغه درس هم تاسو یو شی زده کړه وکړئ. نو ګرانو زده کوونکو که چیرې موږ تاسو داسې یو جسم ولرو چې یا فنري رقاصه وي یا بسیط رقاصه وي او هغه د اهتزاز په حال کې وي یعنې موږ تاسو مکمل اهتزاز په دې درس کې ویل هغه جسم چې د اهتزاز په حال کې وي نو که چیرې مونږ دغه جسم چې د اهتزاز په حال کې دغه اهتزازاتو شمیر د سټاپ واچ په واسطه باندې دغه ټایم قید کړو چې څومره وخت کې دغه جسم څومره اهتزازات څه شی کې ترسره کوي. که چیرې مونږ دغه کار وکړو نو معلومداره خبره چې مونږ څه شی کوي مونږ دغه جسم فریکونسي هم لاسته راوړې ده چې فریکونسي داسې تر مکمله اهتزازات شمیر په واحد وخت کې د فریکونسي په نامه سره څه شی کېږي یادېږي. داسې لیکو چې د مکملو اهتزازونو شمیر د مکملو اهتزازاتو شمیر په واحد د وخت کې د فریکونسی څخه عبارت دی. یعنی مکمل اهتزازات یو جسم تک بیرته راتګ د دغه تعداد په واحد وخت یعنی په یو ثانیه کې یو جسم څومره رفت آمد کوي دغه ته څه شی وایي دې ته د فریکونسي په نامه سره یادوو. دغه فرمول ښه دا په ریاضي کې فرمول په واسطه په اف سره ښودل کېږي اف فریکونسي سره ښودل کېږي د مکملو اهتزازاتو شمیر په واحد وخت کې. دا فرمول ده یا داسې ورته لیکل شو چې دا مساوي ده یو پر ټي سره او د فریکونسي واحد په هرتز په نامه سره یادېږي او دا عبارت یو پر سکند څخه دی یعنی اف په چی اندازه کېږي یو پر سکند سره اندازه کېږي چې د یو پر سکند مساوي ده چی سره مساوي ده هرتز سره چې هرتز هم هغه عالم ده چې دغه فریکونسي او اهتزازاتو په اړه باندې تحقیقات کړي دي او د فریکونسي واحد څه شی ده دغه په نوم سره مسانا ده. همداسې راځو وروسته مثالونه باندې راځو. اوس راځو د اهتزازاتو بله مشخصه ته چې هغه مشخصه د تناوب وخت یا پیریود دی. پیریود چې د ټي په طور ښودل کېږي او واحد سکند ده
واحد څه شی ده؟ واحد سکند ده. هغه وخت څخه عبارت دی چې یو جسم څه شی کوي؟ یو مکمل اهتزاز ترسره کوي. هغه وخت څخه عبارت دی چې یو جسم یو مکمل اهتزاز پکې سر ته رسوي. هغه داسې لیکو چې مونږ ویل چې اف مساوي ده یو پر ټي سره. ټي بیا د فریکونسي معکوس ده، نو ټي مساوي ده یو پر چش سره؟ یو پر اف سره. ټي مساوي یو پر اف، له دې ځای څخه نتیجه دا کیږي چې اف مساوي ده یو پر ټي سره، او له دې دواړو خواو څخه کیږي نتیجه کیږي چې اف ضرب ټي مساوي ده له چی سره؟ مساوي له یو سره. یعنی دغه د تناوب زمان د فریکونسي سره معکوسا رابطه لري. څه شی لري؟ معکوسا رابطه لري. د فریکونسي واحد مونږ ویلو چې څه شی ده؟ هرتز ده یو پر سکند، او د ټي واحد څه شی ده؟ سکند ده. ښه ګرانو زده کوونکو دا ډېر اسانه او ساده تعریف و. اوس راځو امپلیتود ته. امپلیتود یا دامنه ورته یا لمنه ورته وایي. که چیرې موږ یو جسم ولرو چې هغه فنري بخښنه غواړم په ساده رقاصه وي، کله چې دغه جسم موږ له دغه تعادل حالت څخه رااخلو چیرته راوړو؟ دغه نقطې ته راولو. دې نقطې ته مو راوست، بې ځایه هم که دې نقطې ته راوسته، دا هغه فاصله چې جسم له تعادل نقطې څخه لري، یا د جسم هغه اعظمي فاصله چې له تعادل نقطې څخه لري، دغه ته د څه شي؟ د امپلیتود په نامه سره یادیږي. امپلیتود په نامه سره څه شی یادوي؟ یعنی د جسم هغه اعظمي فاصله چې تعادل نقطې څخه لري، دلته تاسو ته لیکم د جسم اعظمي فاصله چې د تعادل نقطې څخه لري، د امپلیتود یا لمن او دامنه هم ورته وایي. دامنه په نوم سره څه شي کېږي؟ په نامه سره یادوي. په نامه یادوي. د جسم اعظمي فاصله له دې نه پورته جسم تک نشي کولی. دې خواته هم کله چې جسم له دې په اهتزاز راځي، نو له دغه نقطې نه څه شی؟ له دې نقطې نه پاس نه ځي. د جسم اعظمي فاصله د تعادل نقطې څخه له دغه فاصلې نه تر دغه فاصلې پورې، دغلته له دې فاصلې نه تر دې پورې، یا دا خوا یا دا خوا، د جسم اعظمي فاصله تعادل نقطې څخه د امپلیتود په نامه سره څه شي کوي؟ د امپلیتود په نامه سره یادیږي. او د امپلیتود واحد هم کولی شو په متر هم اندازه کړو. که چیرې دغه لمنه ډېر اوږد وي، ډېر لوی وي، دا د متر په واسطه باندې، که کوچني وي د سانتي متر په واسطه باندې څه شی کوو؟ دا اندازه کوو. همداسې له دغه د فاصلې د واحداتو له کوچني اجزا و اضافو نه څه شی کوو؟ اضافو نه هم استفاده کولی شو. اوس راځو ګرانو زده کوونکو څو مثالو ته د تاسو د ښه پوهولو لپاره یو څو مثالونه څه شی کوو؟ استفاده کوو چې هغې کې فریکونسي او پیریود څه شی وي نامعلوم وي، هغه څه شی وکړو؟ هغه لاسته راوړو. ښه ګرانو زده کوونکو مثال 3 مثالونه ما ځان سره یاداښت کړي، تاسو ته څه شی کوم تاسو وړاندې کړي. اول مثال یو محتزز جسم چې په 50 ثانیو کې وایي 20 اهتزازونه سر ته ورسوي. یو محتزز جسم یا یو اهتزاز کوونکی جسم په 50 ثانیو کې 20 اهتزازه څه کوي؟ 20 اهتزازه سر ته رسوي. فریکونسی او د تناوب وخت یې معلوم کړئ. ښه ګرانو زده کوونکو، مونږ تاسو د فریکونسي لپاره دلته اف نامعلوم دی او څه شی او ټي نامعلوم دی.
د اف لپاره موږ فرمول لرلو د اهتزازاتو د مکمل اهتزازاتو تعداد یا د مکمل اهتزازاتو شمیر. د مکمل اهتزازاتو شمیر څو ده؟ شل دی. دلته لیکو شل تقسیم پر چی شي؟ پر واحد د وخت. واحد د وخت څو ده؟ واحد د وخت چی شي ده؟ دلته 15 سکنډ دی. نو که چیرې شل مونږ تقسیم په 15 کو نو مونږ ته به څه شی راکړي؟ 4 ضرب یو پر سکنډ سره. موږ تاسې د فریکونسي په واحداتو کې مونږ داسې ویلي وو چې یو پر سکنډ مساوي له چی سره؟ مساوي له هرت سره. نو دا مساوي دی له چی سره؟ 4 هرتز سره. ښه فریکونسي خو پیدا کړه. فریکونسي مساوي له څو سو؟ مساوي سو له 4 هرتز سره. اوس که چیرې مونږ راځو پیریود پیدا کوو نو پیریود مونږ تاسې تعریف کړو چې پیریود د فریکونسي معکوس ده. فریکونسي څه شی ده؟ د پیریود معکوس ده. نو ټي به مو مساوي سي یو پر څه شي؟ یو پر اف سره. نو دا به مساوي سي یو پر څه شي؟ یو پر 4 هرتز. یو پر 4 هرتز. یو تقسیم 4 هرتز کې نو دا به مساوي سي 0.25 څه شی؟ یو پر هرتز. هرتز څه شی؟ یو پر سکنډ. داسې کسر کس نه وباسو نو لیکو 0.25 سکنډ سره. یعنی دغه جسم په 4مه حصه د یو ثانیه کې په 4مه حصه د یو ثانیه کې څه شی ده؟ یو مکمل اهتزاز سرته رسولی. فریکونسي څو په یو ثانیه کې 4 دورانه یې کړي او په 0.25 ثانیه کې یو دوره ترسره کړي. یو مکمل دوره څه شی کړي؟ یو مکمل دوره ترسره کړي. اوس راځو بل مثال ته. بل مثال وایي که یو اهتزاز کوونکی جسم 15 هرتز فریکونسي لرونکی وي، یعنی اف مساوي له څو سره وي؟ 15 هرتز سره وي. د هغې تناوب وخت په لاس راوړئ او معلوم کړئ چې دا جسم په 20 ثانیو کې څو اهتزازونه سرته رسولی شي. ښه دلته یې لیکم سوال. یو اهتزاز کوونکی جسم د 15 هرتز فریکونسي لرونکی دی. د دغه جسم تناوب وخت په لاس راوړئ. ښه او معلوم کړئ چې دا جسم په 20 ثانیو کې څو اهتزازونه سرته رسوي. ښه ګرانو زده کوونکو، اف مو مساوي له څو سره؟ مساوي له 15 هرتز سره ده. اف مو مساوي له څو سره؟ مساوي له 15 هرتز. اف مساوي ده له 15 هرتز سره. سوال هم دوه جزء لري. یو د تناوب څه شی؟ د تناوب وخت په لاس راوړو او بل شی چې دغه جسم په 20 ثانیو کې څو اهتزازات سرته رسوي. لومړی راځو موږ تاسې ویلو چې د فریکونسي معکوس څه شی؟ تناوب وخت دی. نو دا مستقیما لیکو چې اف ټي مساوي ده یو پر څه شی؟ یو پر اف سره. نو دا لیکو چې مساوي ده یو پر څو سره؟ یو اف څو ده؟ اف 15 هرتز. 15 هرتز سره د یو تقسیم په 15 چې کو مساوي ده 0.2 سکنډه. نو ټي خو مو څه شی کړو؟ ټي مو لاس راغی 0.2 څه شی سو؟ 0.2 سکنډ سو. اوس وایي چې معلوم کړئ چې دا جسم په 20 ثانیو کې څو اهتزازات څه شی کې سرته رسوي. نو معلومداره خبر ده چې کله اف مونږ لاس راوړو نو د اهتزازاتو شمیر به څه شی کوو؟ د اهتزازاتو تعداد پر وخت
اهتزازاتو شمیر پر څه شی؟ پر وخت. ښه دلته ویلي په 20 ثانیو کې څومره اهتزازات ترسره کوي. نو دلته فعلا خو د اف څو ده؟ اف مساوي له 50 سره ده. د اهتزازاتو شمیر نامعلوم ده او وخت څو ده؟ وخت هم 20 ثانیې دی. نو دلته داسې لیکو دا فرمول چې اف مو مساوي ده له 15 هرتزه، 15 هرتزه مساوي ده له څو سره؟ مساوي ده له n پر 20. نو n به مساوي سي څو سره؟ 20 ضرب 15. 20 ضرب 15 به مساوي سي له، نو n به مساوي سي 20 ضرب 15 مساوي ده له 100 هرتز سره. نو ګرانو زده کوونکو په اول مثال کې موږ تاسو نه څه شی غوښتو؟ تناوب وخت غوښتو. موږ تناوب وخت څه شی وکړو؟ دلته لاسته راوړل چې اف مساوي له 15 هرتز سره او ټي مساوي له 1 پر اف سره 0.2 سکند. یعنی 0.2 سکندو کې دغه جسم څه کوو؟ یو مکمل اهتزاز سرته رسوو. او په دوم جز کې موږ تاسو ته غوښتو چې 20 ثانیو کې څو اهتزازات ترسره کړي چې موږ لاسته راوړو 100 اهتزازه سرته رسوي. نو دا و د موږ نننی درس. خدای کې چې تاسو له دې درس څه شی زده کړي وي او کوشش وکړئ دا درس دا مثالونه یو څو مثال له ځان او کتاب نه په استفادې سره په کور کې کار وکړئ. ان شاء الله موضوعات اسانه دي، سخت نه دي. نو زه تاسو ته په اخر کې یو کورنۍ دنده درکوم. تاسو ځان سره یادداشت کړئ که چیرې یو جسم د اهتزاز په حالت کې اهتزاز 15 هرتز وي، 15 هرتز وي، د هغه تناوب وخت تاسو په کور کې په کتابچو کې لاس راوړئ او ان شاء الله سخت نه دي دا موضوعات. ان شاء الله ډېر په اسانه سره دا حل کوای شئ. تر بیا مو په خدای سپارم. ښاد او بریالي اوسئ.